الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. پادی سلورما سپارہ کی دا سورہ آل عمران دا 137 ودرشم نمبر آیت اور پسی آئی المبارکہ. پادی سلورما فارہ کی دا سورہ آل عمران دا مختصر گندی یوسل ودرشم آیت دی. دی آیت کی ادغرنگی داراتون کی اور پسی آیت کی اللہ رب العالمین د احد د واقع او د احد د غزا او قصې د لپاره یو مقدمه غوندې ذکر کړې ده. وړاندې آیاتونو کې الله څه صفات بیان کړ چې او مؤمنانو دا په ځان کې پیدا کړئ تاسو سود مخورئ، عدم اکل الربا او دغه رنګې د استقامت نه کار والی، د نبی مخالفت مکوئ او د دنیا سره محبت مکوئ، د هغې حرص او لالچ د زړه نه وباسئ. دارنګه د الله نه معافي غواړي د معاصي او د ګناهونو او په ګناه باندې اصرار همیشواله مکوئ، د یو بل سره د عفو نه کارواله، یو بل ته معافي کول. د دې صفاتو په وجه باندې به الله رب العالمین تاسو لره په کافر دشمنانو باندې غلبه درکړي، جنت بم درکړي او الله به د راضي شي. اوس داسې آیت راوړي چې د مخکنی واقعاتو سره مناسبت دی او وروسته سره هم لګېږي. په دې لوستلی شوي آیت کې یو دوه مقاصد بیانېږي او دا دی چې التسلی لاهل الایمان، الله ایمان والو ته تسلی ورکوي ځکه ایمان والو په احد کې شکست خوړلی او ډېر مرګ ژوبل او ته رسېدلی وه. دې وجې نه د دې آیت په باره کې اهل علم ویلي دي چې یقول الله تعالی مخاطبا عباده المؤمنین الذين اصيبوا يوم احد وقتل منهم 70. الله سبحانه وتعالی دې آیت کې ایمان والو ته خطاب کړی دی چې د دین اوې کسان شهیدان کړي شو. د فدا لکه یو سړی چې چا سره تسلی او تعزیه کوي، د چا په کور کې مړی وشي نو بل له ورشي تسلی له ورکي چې خیر دی لکه مخه پکېږي او دا روانه لار ده. نو داسې الله رب العالمین د ایمان والو ته تسلی غوندې کوي، تعزیه له ورکوي چې ټیک ده تاسو نه چې اوې کسان شهیدان شو نو دا څه نوې خبره خو نه ده. تاسو تاریخ باندې نظر ور واچوئ او همیشه د پاره همداسې کېږي، مؤمنان وهجلی شوي دي، وهلی کېږي او دغه رنګې هغوی ته مرګ ژوبله رسېږي. او والتهدید د اهل التکذیب و لاهل الکفران او د آیت کې الله هغه خلکو ته چې هغه د الله د شریعت تکذیب او دروغجنتیا کوي او د الله د رسول مخالفت او انکار کوي او کفر کوي، داسې خلکو ته الله ګوته خوځولې ده. الله وی ګورو به تاسو خو دا مسلمانان مؤمنان فعذابوي او دا مسلمانان وجنئ او دغه رنګې دوی له قسمه قسم تعذیب او سزاګانې ورکوئ خو الله به د سره ګوري، تاسو بچ کېدلی نه شئ. نو دې آیت کې دا یو قسمه تهدید وعید او دمکین ده چې او کافرو تاسو ته که عارضي طور باندې لږه شانتې فتحه لږه غوندې برې او غلبه او کامیابي میلاو شوله نو په دې مه خوشحالېږئ. وجه دا ده چې ستاسو انجام خراب دی، انجام په آخر کې به تاسو ذلیله کېږئ او په دنیا کې به هم تاسو شکست خورئ او په آخرت کې به ورته ځئ. نو قرآن په یو وخت کې ډېرو مقاصدو ته اشاره کوي. قد خلت یقینا خامخا تېر شوي دي من قبلکم ستاسو نه مخکې هم. خلت په معنی د مزد باندې دی، مخکې زمانه کې تېر شوي دي. خطابا لهذه الامه، الله دې امت ته وایي تاسو نه مخکې تېر شوي سنن. سنن چې دی دا جمع د سنت ده. سنت چې دی نو دا طریقې ته ویلی کېږي او سنت امت ته ویلی کېږي او سنت واقعي او حادثې ته ویلی کېږي. سنت چې دی نو دا اصل کې طریقې ته ویلی کېږي، یعنی هغه طریقه چې انسان د هغې التزام وکړي په ځان باندې د خپل د ژوند تېرولو دپاره د یو تګلارۍ او یو طریقه وټاکي. اصل کې په عربۍ کې سنت چې دی نو د مین روډ ته ویلی کېږي، دا شهرایان سي دا جي ټي روډ شي نو دې ته په عربۍ کې سنت ویلی کېږي، یعنې واضحه لار.
نو دلته مراد د سنت نه یعنی وهي الطریقه والمراد بها سنن الله عز وجل في المكذبين من حيث يأخذهم ويدمرهم. دلته د سنت نه مراد یو معنی ده د الله هغه ضابطه د الله هغه عادت او قانون چې په مخکنو مکذبینو کې تیر شوی. الله سبحانه وتعالی د مکذبینو لره د مجرمانو لره لږ شانتي ډیل او مهلت ورکړي دی، بیا په اخر کې رانیولي دي او دغه رنګ په اخر کې بیا تباه کړي دي. او سنت نه مراد ته امتونه مراد دي. تاسو نه مخکې زمانه کې ډیر امتونه تیر شوي دي، تاسو بالکل په اخر کې راغلي. حدیث کې راغلي دا امت چې دی نو د دوی داسې مثال دی لکه یو قوم په اوبو باندې ورشي او د هغه د خوړ اوبه ټولې ختمې کړي، اخره کې لږ شانتې هغه ګندګي غوندې پاتې شي، نو بیا وروسته سړی ورشي نو هغه اوبه څکي. نو دغه رنګې مخکني امتونو د دنیا نه ټول خوندونه وړي دي. زمونږ استاسو به څه عمر یې شپېته اویا کاله تېشه دي، مخکنو امتونو په عمرونو باندې سمې مزې کړي 300 کاله. زمونږ استاسو به څه قوت او طاقت دي. عادیان او سمودیان چون دغه ناشنا قوت او طاقت او د کجورو په شانتي د کجورو تنو په شانتي بدنونه او غټ غټ جسمونه. نو د دې امت نمخ ډیر امتونه تیر شوي، ډیر ناشنا د ترقی او د تهذیب والا، لکه سیرت او تاریخ ته وګوره، رومیانو ته وګوره، رومي تهذیب او دغه رنګي مصری تهذیب، د مصرینو حکومت او داغي تهذیب، د هندوانو تهذیب او دغه رنګ د نورو کافرانو د یونانیانو د عادیانو د سمودیانو. نه الله تاسو نه مخکنی ډیر امتونه تیر شوي، هغه څه شو؟ څه پکې موږ ته معلوم دي او څه پکې موږ ته نه معلوم دي. د لاندې نه د دې ځمکې نه لاندې څومره قومونه پراته دي او څومره انسانان، څومره خیر انسانان چې هغه ډېر قابل او تکړه خلکو. نو سنن په معنا د وقایع امراضي و انواع المؤاخذات، مخکنی او ډیر واقعات او حوادث تیر شوي چې الله مخکنی خلک رانیولو چې کله د انبیاء مخالفت یې کړی. قد خلت یقینا خامخا تیر شوي دي من قبلکم تاسو نه مخکې زمانه کې سنن ډیر شي واقعات او حوادث. سنن معنا ډیر امتونه او ډیر قومونه. که یو سړی و چې دا موږ ته کوم ځای کې معلوم دي، ته کور کې ناست یې ته لږ راوځه بار وګرځېږه نو تا ته به پته ولګېږي. لږ په دنیا کې وګرځېږه. که یو سړی و چې ما سره خو پیسې نشته دی او کرایي ده نن سبا ګراني ده ډېره، وایي تاریخ وګوره که نه، کتابونه وګوره. که ته وې چېرې ما خو لیکه پړه نه یم او اسکول مې نه دی ویلی، وایي قرآن وګوره که نه، قرآن څنګه تاریخ بیان کړی د عادیانو او د سمودیانو او د قوم د نوح علیه السلام او د قوم لوط او دغه رنګې چې کوم دی د مختلفو قومونو. نو قرآن موږ ته تاریخ ذکر کړی چې په جوړ نظر باندې دا قرآن به سم ګرځوي دي، سم سیر در باندې کوي. کله به د آخرت ته بوځي، قیامت به ته داسې ذکر کوي چې وایي زه پکې موجود یم. او کله به د لوط علیه السلام او دغه رنګې د نوح علیه السلام زمانې ته به دې بوځي. د هغې احوال چې کله ذکر کوي ته به پکې ځان داسې ګڼي چې زه دلته موجود یم او په سترګو باندې دا حال ګورم. او دغه د نوح علیه السلام او د قوم په مابینځ کې معرکه او مقابله شروع ده. نو قرآن سړي له چکرې ورکوي، ډېر ناشنا د تاریخ کتاب دی. نو دلته فسیرو فی الارض یو معنی ده د سیر بالاقدام، په قدمونو وګرځېږئ. سیر بالقلوب، زړونو باندې لږ وګرځېږئ. زړونو باندې ګرځېدل څه دی؟ لږ سوچ او فکر وکړه که نه چې دا مخکني امتونه څه شو، د عادیان او د سمودیان او مخکې زمانه کې 100 کاله مخکې په دې ځمکه ډېر خلک تېر شوي دي. او دغه رنګې که ته زمانه بغیر به دا پېښور څنګه چلېږي، زمانه بغیر به دا شنغرۍ څنګه وي، نو داسې ستا نه مخکې خلکو د هغې نه بغیر څنګه نظام روان دی. په دې دوکانونو باندې نور خلکو زموږ او ستاسو مشرانو هغې به په دې ځای باندې ناستې او کرایانې بیا غسلې ورکولې وې. هغه نظام روان دی، هغوی د خاورو لاندې شوي. نو داسې به زه او ته به هم شو او نظام به هم دغه رنګې روان وي. نو زړه باندې سوچ او فکر وکړم. سیر اصل کې په عربۍ کې دې ته ویل کېږي چې سړی د یو مقصد دپاره ګرځي. دې نه دا معلومېږي چې په دنیا کې هسې چټي چکرې مه وهه او هغه رنګې چې کوم دی هسې فضول مه ګرځېږه، بلکې د عبرت دپاره ګرځه. موږ په دې زمانه کې موږ ګرځو خو یو فضول ګرځېدلې، بلکې چېرته داسې یو حادثه راشي، زلزله راشي او یا داسې یو دغه راشي، بس موږ زر د هغې نه ویډیوګانې کوم. سړی مري اوبو راغستې او بل ته قلارې ویډیو کوي، صرف د دې دپاره چې د هغه فالوور زیات شي او دغه رنګې پیسې په دې باندې وګټي. دا د زړه قساوت دي. زلزله راشي، الله رب العالمین خلکو له عبرت ورکوي. موږ په هغې باندې د هغې په نومونو باندې څه چاندي وخورو، هغه د پیسو ذریعه وګرځوو او په هغې باندې چې کوم دی خپل دغه مشورو. هر سړي بس مایک په خوله کې راغستې افلاس کې او بل په خوله کې ورکوي چې بس وایه څه ویل. هغه زړونه مې زخ شو. د دې د وجې نه عبرت ډېر نه الوم. قد خلت خامخا یقینا تیر شوي من قبلکم ستاسو نه مخکې سنن ډېر شي واقعات
فسیرو فی الارض نو دی تاسو وګرځئ پزمکه کې انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین څرنګه شو اخرنه انجام د تکذیب کوونکو دا انجام څه ذکر کې چې پلاول کې د مکذبین ډیر مس کېدل ابو جهل د پلاول کې ډیر مس کېدل او فرعون چې دی هغه هم دا خبره کوله چې لا زوال حکومت او اخره کې مصر راوګرځي داسې مثال دی لکه د اسکار چې په دې باندې سره او ګور واچي یو څه سو کې او بس یو لوخړه کې پورته شي الله دا مکذبین مې د قرنګ راګیر کړم هاذا بیان دا قران کریم کامل او پورا بیان دی لناس د پاره د فائدې د خلکو یا ها زمانه د مخکنی قومونو چې تیر شوی دي قران زمونږ څومره خیر خوایي کړی دا اشاره دې خبرې ته چې هر څومره تهذیب او ترقی هغه ته وکی هر څومره کلچر او تهذیب د مخ کې شي او د دنیا کې ډیره ټکنالوژي حاصله کې روډونه او سړکونه جوړ کې او سپوږمۍ ته وخیږي او قسم په الله چې د الله په شریعت دی عمل نکو او د الله دین درکې نو او د پیغمبر تابعداري نو ناکام دی دا قوم دی کدا یو امت دی کې یو انسان دی او خړه پړه چې کوم دی جامد یو خړ پړ ملک دی او یو وخت د روټي یو بل دی نوي خو لیکن چې د پیغمبر تابعداري د الله په شریعت باندې عمل دا کامیابی ده دغه مقصد په دې آیت کې عربی کې مقوله ده وي السعيد لمن اعز بغيره نیکبخت هغه سره د خوش قسمته چې د بل د حال عبرت والی الله موږ ته د مخکنی قومونه مخه ته کوي چې ګوره په خپل ځواني باندې په خپل حکومت باندې دغه رنګ په خپل ژوندۍ باندې په خپل ټکنالوژي باندې دوکان شي دا ارش زاده پانی دی او دا ارش زوال پذیر دی هاذا بیان دا قران کریم کامل او پورا وضاحت دی پورا بیان دی للناس د فار د فائدې د خلق او هدن او هدایت دا لار خودون کړي او موعظه نو د رنګ دا وعظ او نصیحت للمتقین د فار د متقین خلقو منا چې څوک د تقوا ول ژوندۍ تیری او چا چې د آخرت غم او فکر د دې په ابتدا کې مل هدل للمتقین د قران په ابتدا کې د دې ویلې د قران هغه څوک فائدہ اخلي چې هغه سره د آخرت غم او فکر مرګ په باره کې سنجیدای خبر او د ځن کدن نه یریږي دې مثال دی لکه الله مکه یو سړی ته کینسر ولګيږي ناغه به د هر چانه تاسو نه کې چې دې د پر بخښ ډاکټر کمی او دمګرو پسې ګرځي نه د قرنګي چې سړی د آخرت غم او فکر پیدا شو والله ته به خامخا دې چې ګرځي چې دلته به څنګه کامیابیږم د ځن کدن او د قبر سوال جواب کې به څنګه کامیابیږم دغه د پر به کوشش کوي نه قران او کدا طریقې چې راځه زه د علاج کوم زه ته طریقې خمه چې دلته به څنګه بچيږي ځکه وي او موعظه للمتقین قران پورا وعظ دی د فرد متقین او خلکو الله سبحانه و تعالی دې موږ تاسو دې کتاب اهل وګرځي رب العالمین دې موږ تاسو د خپل دین سي بصیرت په یو فهم را نصیب کړي الله سبحانه و تعالی دې امت مسلمه باندې رحم وکړي د چا چې په دې ناس مجمع کې څه قسمه ستونزه مشکل او مسله وي د چا څه قسمه پریشانی او مصیبت وي جانی او مالی ستونزې رب العالمین د خپل غیبی خزانو یې پوره کړي یا رب العالمین بیماران ته صحت عاجله کامله ورکړي قرضداران د قرض نه خلاص کړي دې مرګرو او دلته د ناس مجمع چې دې په دې کاروبارونو کې دکانونو کې دې په تجارت کې رب العالمین خیر او برکت واچوي.